سلامونه او احترامات ملګرو د ضلع شانګلې په سر ښار کې په کول په سر په یخ ژمي کې باران هم ورېږي ولاړې ما دلته زمونږ ډېر خواږه کشران دي یو مشاعره را جوړه کړې وه ملګري راغلي وو ما وې ولې نه چې دغه یو تاریخي ورځ مونږ په ناڅاپي کې هم په ریکارډ باندې راولو د ناڅاپي د مشاعرو لړۍ لا دوام لري په دغه نننۍ ناڅاپي کې که هر څومره غیر چاپېره ښکلا ده خزان دا پاڼې راغورځولې دي دا یوه بله ښکلا د پښتون وطن او بیا د شانګلې زمونږ سره به صدارت ډېر محترم زمونږ عدنان زیګر یوسفزی صاحب کوي د مشر ملمه په حیث به دلته همایون غزل صاحب وي موږ سره او بیا اعزازي ملمه به ارشاد خالق صاحب وي او دویم اعزازي ملمه به نه بلکې اعزازي کوربه به راشد خان راشد صاحب دی اوس د شانګلې کوربه شوی دی را سره نور ځوانان هم ولاړ دي کشران هم دي آصف را سره ولاړ دی ارباز ولاړ دی او نور ملګري سرفراز را سره ولاړ دی نو آصف جانه زه یم چې تاسو له به راځو خو اول د روایتو تر مخه د صدر صاحب په اجازت به زه خپل یو دوه شعرونه ووایم صدر صاحب شعر دی جي زه وایم چې د جبر د بلا غاښونه مات کم زه وایم چې د هرې ناروا غاښونه مات کم او ته څه وایې راشده ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم قسم مې دې په خدای وایم چې ستا غاښونه ډېر ښه اعزازي مشر کوربه ستا د حسن سرې لمبې دي راپسې دي ستا د حسن سرې لمبې دي وړه یاره ستا نښې دي راپسې دي د شپې اوس کومه سهر توبې وباسم خو زه یم او توبې دي راپسې دي راشد ابلو چاوې ته دله پکول نه ورکوي بېانصافي ورسره کې ویدی دې لکه شوشوړ کو دی ښه جي زمونږ سره بل زمونږ ارشاد خالق صاحب جي ډېر محترم ارشاد خالق زمونږ کشر دی د شانګلې د سیمې دی ښه شعر لیکي خوږ شعر لیکي هیلهمندو چې دی به د روان وخت دپاره د پښتون ادب دپاره یو ډېر ځلانده ستوری ثابتېږي ډېر محترم ارشاد خالق صاحب جي ډېره مننه بس یو دوه شعرونه دي ارشاد چې صنم کده کې مې د زړه د تعلق پلکونو صنم کده کې مې د زړه د تعلق پلکونو زری زری کړه د بلها شخصیتونو بوتان مونږ بوت شکن یو په هر حال کې بوت شکن ارشاده مونږ بوت شکن یو په هر حال کې بوت شکن ارشاده که سومنات وي او کوي د قامتونو بوتان ډېر قدرمن همایون غزل صاحب زمونږ اعزازي مېلمه ډېر مننه دوه شعرونه به ووایم چې زمونږ په قتل به یې هر وخت یو سره لاسونه زمونږ په قتل به یې هر وخت یو سره لاسونه خو د قاتل به عدالت کې سپینېده لاسونه ازار به اخلي یاد لره د پښتنو قاتله ازار به اخلي یاد لره د پښتنو قاتله تا پسې خدای ته مو نیولې پښتانه لاسونه ډېر محترم صدر صاحب زمونږ د شانګلې یو ډېر پیژندلی وتلی نوم ډېر ښه ریسرچر دی راشده لیکل ډېر ښه کوي د نقد په دنیا کې یو کردار لري ډېر محترم زیګر یوسفزی صاحب دی غزل د دوه شعرونه دي چې په موده په زمانه پس له هرته درته ګونګ یم په موده په زمانه پس له هرته درته ګونګ یم په موده په زمانه پس خاموشي مې درله راوړه او دا کچکول د نمود نښه دا خرقه یو نمایشو دا کچکول د نمود نښه دا خرقه یو نمایشو نو د ذات له اندرونه فقیري مې درله ډېره مینه احترام صدر صاحب قدرمنو دا وه د نن ورځې ناڅاپي مشاعره چې مونږ د ضلع شانګلې په سر ښار بیا الپورې ډګري کالج کې تر پای ورسوله راشده راځه دلته غري غونې د دې خلکو دې خوا به د پای تیږه او تکیدو دا ګڼه راته جوړه شوې ده وایي ما کې دومره مینه ده چې زه د مینې ډک یم زه د الله او د ټپو د ځای سړی یم حافظ الپورې پېژنې سیری مولي صاحب پېژنې زه ګورې ولي یم د هغو د ځای سړی یم دا ناڅاپي زمونږ د ښایسته الپورې د کالج نه پای ته رسي دا خبره دې هم یادوي چې په دې کالج کې اوس هم ګوره د لیکچررانو د پروفیسرانو استادانو کمی دی مهرباني وکړئ حکومتي چارواکو زمونږ خلکو د دې هم څه انتظام وکړئ افسر افغان او راشد خان ته اجازت راکړئ د الله په امان